بسم الله الرحمن الرحیم کل من علیها فان هر هغه څوک چې په دغه ځمکه ده دا پاتې کېدونکی ده ژوندی سره څوک نه پاتې کېږي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام باقي پاتې کېږي باقي به پاتې شي ذات رب دې ته چې خاوند دی لوی او د عزت ده په کوم یو د نعمت باندې تاسو دې په بأي ربکما تکذبان په کوم یو د نعمت رب باندې انسانانو پیریانانو تاسو تکذیب کوئ دغه مرګ د موږ کل من علیها فان دا د خدای د طرف نه یو غټ نعمت په موږ باندې ولې مخکې بار بار موږ ویلې د نیک عمل بدله د بد عمل بدله چیرې ده چې مرګ نه وای جنت جهنم ته څوک تللی شوی یسأله من فی السماوات والارض سوال کوي د الله نه غوښتنه کوي د دغه الله تعالی نه د رزق د مغفرت د نور حوایجو هغه څوک چې په اسمانو کې دي هغه چې په ځمکه کې دي کل یوم هو فی شأن هره ورځ الله تعالی په یو نوي کار کې ده په هر ساعت کې د الله یو شیونات دي خو یو شأن د بل شأن محجوب کوي نه داسې نه ده چې لکه بنده چې په یوه کار لګیا یې هغه دوم بیا تر پاتې وي دا دغه الله تعالی په سکند کې څوک وژني څوک ژوندی کوي چاته روح ور اچي د مور رحم ته په دغه سکند کې بیا د بل نه روح قبض کوي اصل کار کوونکی خو الله د ملایکو په مابین کې واسطه دي یو ژوندی کوي بل مړ کوي یو عزتمن کوي بل ذلیله کوي یو جوړ کوي بل مریض کوي یو مړوي بل مسکین کوي دا هر څه چې کوي دا متصرف د امورو د احوالو څوک ده الله تعالی ده او دا په یوه ساعت کې ټول مخلوق په یوه حال وي خو دا مخلوقاتو شویناتو ته چې وګورې په دا یوه حال کې څومره قسمه تصرفات الله تعالی کوي یو د بل نه محجوب کوي کل یوم هو فی شأن فبأي آلاء ربکما تکذبان په کوم یو د نعمتونو د رب خپل باندې تاسو دروغ وایئ دا شوینات الله لره دي هر ساعت ځان ته شان وي انبیاو ته خپل شوینات دي اولیاو ته خپل شوینات دي چې توافق په شویناتو کې راشي هلته کار زیاتې کېږي هسې یو خبره درته وکړم ګورئ طائف نه نبي علیه السلام غمجن را روان ده په وینو رنګ را روان ده الله ملائکه را لګي چې د غرو ملائکه اختیار د تا ده که دا قوم تباه کوي اراده دې وي چې دا غرونه په ور ولي هلته نبي علیه السلام یې چې خدای دې ما قوم ده نه پېږي الله د عذاب سلسله را لګي اختیار دته ورکوي دا یې نه غواړي په احد کې بیا دا چې خیرا شروع کوي الله ورته لیس لک من الامر شی دا د تا کار نه ده هلته الله په غضب رسول الله د حلم په حال کې ده مظهر د یو صفت د خدای پاک رسېدلی د رؤفیت و د رحمیت بالمؤمنین رؤوف رحیم الله په قهر او رسول الله په نرمي کې هلته بیا رسول الله په قهر په احد کې الله په رؤفیت و رحمیت کې ده دا یې تا کار نه ده وژنم یې که زه ایمان ورکوم دغو خلکو ته که څه کړه په داسې حال کې چې توافق نه وي سوال نه قبلېږي خیرام نه قبلېږي د ولیم دغسې شان وي بل ځای ته یو وارې دا خبرو په سر خلاص کړو چې دا خلک بعضې کله کله اعتراضونه کوي بدر کې حضرت نبي علیه السلام خیرا کوي دعا کوي ژړا کوي صدیق اکبر دته تسلي ورکوي نو هغه حدیث مبارک راځي آیا د رسول الله توکل زیاتو په الله که د صدیق اکبر اوس دلته صدیق اکبر تسلي ورکوي الله د تا دپاره بس ته کفایت کوونکی ده دا د توکل په مقام کې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوف په مقام کې ده ای الله که دا ټولی د مړ کړو خو په مخ د مځکې کې به بیا مسلمان نشي پاتې چې تا عبادت وکړي ای الله هغه تا چې وعده راسره کړې هغه خو راسره پوره کړه ګوره رسول الله زارۍ کوي د خوف حال ده او صدیق اکبر تسلي ورکوي داسې نه ده چې د صدیق اکبر مقام په توکل او صبر کې زیاته تر یوه وایي د نبي هم شوینات وي د ولي هم دغسې شوینات وي
خو دا په یو حال نه پاتې کېږي چې صدیق اکبر ته سودي ورکوي نبی علیه السلام شان کې عروج راځي هغه شان د خوب بدلیږي په شان دی توکل باندې او تور راخله سيهزم الجمع ويولون دبر راوزي چې درځي اوس به دې شکست خوري د حال بدل شو وای ولی کامل دوه ورځې په یو حال په یو مقام کې نه پاتې کېږي که پاتې شو دا مخبون د تواني ده لکه د یو ورځې خدای نه خسته عمل نه د قبول شوی کني خو الله ته په عمل باندې که فرض وي که نفلي وي سړی نږدې کېږي که نه نږدې کېږي اوس نو دغه شیاناتو کې چې توافق وي بس وایي کار ذاتي سړی جوړېږي کله نبی علیه الصلاة والسلام دعا کوي په یوه دعا باندې هغه انسان د ټول امت عالم جوړېږي کله چاته خیرا کوي چې دا یې په تیږو باندې وویشت ورته خدای دې د غرو اقما کله خدای دې تباه کړه په هغه اوسۍ مرسلته کېږي هغه غرڅه چې د انسان نه ډارېږي هغه په ښکرو ویي چې ټوټې ټوټې د ابو طالب زوی ته د ابو لهب زوی ته چې نبی علیه السلام لور ورکړې وه مخکې تر نبوت نه چې رسول الله د نبوت اظهار وکړ ابو لهب دښمني ښکاره کړه او بیا زوی ته ویې چې ورشه لور یې ورته طلاقه کړه دغسې دې په کور کې د ما کور ته به رانه ننوځې او مخ ته یې لاړې ورته وکړه هغه د ابو لهب زوی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویې زه کافر یم په یاسینو په طه باندې زه پلانکی نه منم او بیا ورته لور در طلاق او مخ ته لاړې ورته کېږي رسول الله خیرا کوي خدای دې سپی در باندې مقرر کړي بیا په دښته په سفر باندې چې روان دي ډارېږي چې اګه رسول الله خیرا مې وایي ملګري په منځ کې به څملستو یو خانو کاته به ته تاو کړی یو شپه چې دی ویده دي کاته په منځ کې د زمری راغی ګرځي پسې په د انسانانو کې بویي ګرځي چې دی پیدا کړو د مابین یې وتښته او ټوټې ټوټې یې کړو وایي چې شیانو کې توفیق الله په غضب رسول الله په غضب شو نو دې کې راقبول شي الله پر رحمت کې رسول الله پر رحمت کې دعا کړې دې چې قبول شو سال توعطه غواړه څه غواړي چې درشي او کله بیانې دا شأن و شا کشمیري صاحب هغه وی د یو حدیث مبارک په مستاق په مطلب نه پوهېدم چې یو ځای پوه شو حضرت پیغمبر علیه السلام په صفاتو مبارکو کې دا راځي چې د خپل ځان لپاره د چا نه انتقام نه اخیست چې چا به یې د سره زیادت وکړو انتقام یې نه اخیست بدله یې نه اخیسته او هلته چې دی مریض شو په آخري مرض ملګري یې ویلې چې له دود هغه یو خیلې دوایي لکه موږ تاسو چې جولاب کوو دوی به دوایي جوړه کړه بیا به یې د خولې په یوه څنګ کې د بدنۍ کوزې چوخته یې کېږه داسې به یې ورته ویوله دوایي راوړه چې په خوله کې ورته وکړه دی مبارک په پوهېدو چې زه د دنیا نه تلونکی یم دوایي پیدا نه کوي نو اشاره یې ورته وکړه چې مه راوړئ دوایي دوی خیال دا شو چې مریض د دوایي نه بد کېږي دی دې نه غواړي خو در دوی موږ یې په خوله کې ورته وکړو په نبي علیه السلام به کله د بیوښي غوندې حال راغی د ضعف حال راغی دی دوایي په خوله کې ورته وکړه بېرته چې په حال شو ورته ویل ما نه و درته ویلې چې ما په خوله کې دوایي ما راته وویل اوس خپل انتقام یې واخله اوس واخلئ دغه چا چې د ما په خوله کې دوایي راتوی کړې په دا کوټه کې چې ناست دي د ټولو په خوله کې ور واچوه نو شانوشاسې بې چې زه په دا نه پوهېدم چې کافر به دته تکلیف ورکوم شخصي ذاته د انتقام نه اخیست دلته د خپلو صحابو نه انتقام واخیست او هغو په ده شفقت کوه دوایي یې ورکوله د انتقام تر واخیست وایي د ده په مستاق نه پوهېدم چې یوه مشهوره واقعه په هندوستان کې پېښه شوه بیا پوه شوم یو بزرګ به په یو لارې تېرېدو مریدان به ورسره وو یو بد اخلاقه انسان و دوی به دغه بزرګ ته کنځاوې ورکولې دا مریدانو به چې د ویلو اراده وکړه د ورته د کار ما په لاره بله ورځ داسې پېښه شوه چې دوی روان دي هغه بدماش هغه بد اخلاقه په کنځاو نه راغی دغه بزرګ یې په دا مخ ووایه ده ورته ویلې ویې یې دی دا خیال شو چې هسې را باندې ډارېږي خو مخکې موږ ورته ویلې چې کار به یې وکړو نه یې پرېښو دی کار نه پوه درلود دا مریدان چې دی کار نه پوه درلود سړی جګ شو په مځکه ولګېده مړ شو
دا بدمعاش مړ شو. نو مریدان تعجب شو چې دا څه پېښه شوه. نو پوښتنه یې ترې وکړه چې دا څه وجه ده. نو ده ورته وویلې مخکې به چې ده ما ته بې ادبه الفاظ استعمالول، ما ته به چې د الله د صفاتو حال منکشف شو، الله به د رحمانیت او حلم او دغه صفاتو کې و، نو ما به مې کار وکړ. نن چې ده بې ادبي وکړه، ما ته چې د الله د صفاتو ظهور وشو چې الله ورته په غضب شو. او من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما د دوست سره چې څوک دښمني کوي، الله وایي ما اعلان جنګ ده. نو ما درته ویل چې وایي که تاسې د ما انتقام اخیستی وای، په چاپېړو به مو ویلی و، ده په چاپېړو ویلم، تاسې به م ویلی و، خو تاسې د ما انتقام وانخیست، الله تعالی د ما انتقام واخیست. خو د هغه ان بطش ربک لشدید د الله نیول بیا ډېر سخت دی. وایي دلته زه پوه شو چې رسول الله په هغه دوایي خفه شو، نو معلوم شو دته چې الله په ناراضه شو. زه د خپلو صحابو نه انتقام واخیست، داسې نه چې الله انتقام تر واخلي، هلاک یې نه کړي، چې الله تعالی یې هلاک نه کړي. ګورې دغه شویناتو کې وایي چې توافق راشي کله د یو چا په یوه نظر چې هغه پښتو یې چې تا په کتو خاورې زر کېږي، یقیني د په یوه نظر د ولي باندې رشید احمد ګنګویي صاحب، مولانا ذکریا صاحب ویلي دي چې نظر د عارفینو اکثري مجرب ده د ایمان د کافر د اصلاح د فاسق دپاره. کله د عشق په نظر ورته وګوري، د ایده په یوه کتلو خدای پاک د هغه هغه زړه راواړي ایمان ته ایمان باندې مشرف شي. حضرت معین الدین چشتي صاحب چې هندوان ته به یې وکته، هندو به مسلمانېده. د موږ ډېره کې د شیخ علاالدین صاحب چې د دیوبند فارغ ده، دغو په خاندان کې داسې بزرګان تېر شوي وای د انګریزانو په دور کې د ایدې په کوڅه باندې ګلۍ باندې به چې کافر تېرېدو مسلمانېدو. اخر کفارو دلته نوکر ودرول چې په دغه لیاره دا څه پېښه ده چې په دغه لیار ځي او هغه مسلمانېږي. چا ورته ویل دلته یو بزرګ ده، په یوه نظر یې وایي کافر مسلمان شي، په یوه نظر یې کله فاسق صالح شي، د خدای دوست تر جوړ شي. بشر حقي لوی سودخور و، خو په یوه نظر د حضرت حسن بصري باندې طائب شو، یو لوی ولي الله تر جوړ شو. یو هغه خلیفه مبارک په مطالب کې یو څوک راته وي، وایي څوک په خوب کې راته وي چې ده سره اوس ډېر احتیاط کوئ. دا په داسې مقام کې ده که مرید د اولې لطیفې ده ته په محبت وګوري او دی د خپل مرید ته په محبت وګوري، په یوه کتلو د 800 وظیفو کار ټول خلاصېږي. نو دا هغه حال وي. ځکه اشرف علي تانوي صاحب وایي دا چې راځي چې یو ساعت د اولیاو سره تر 100 کلو بېرویه عبادت نه بهتر ده. وایي دا هر ساعت نه ده مراد، دا هغه خاص ساعت مراد ده چې په ده غلبه د حال راشي، د الله د انواراتو مظهر شي، عشق په غالب شي. اوس نو په هغه وخت کې چې درته وکته د الله په نظر د رحمت درته ګوري، تا په یوه نظر په یوه کتلو په یوه مجلس کې د 100 کلو نه پرې عبادتو کار جوړېږي. نو ځکه دا وایي چې اولیاو مجلسو کې د ډېر سړی کیني چې خدای پاک په داسې مجلس برابر کړي. نو الله تعالی کل یوم هو فی شأن فبآلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایها الثقلان. زر ده چې فارغ در خلاص پشو تاسې ته ای دوه درنو قبیلو چې انسانانو پیریانان ثقلین، دی ته درانده مخلوق وی انسانو پیری ته، ځکه دی مکلف دی په عباداتو سره. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. دا قرآن ته خدای وزن ورکړی، نو کوم انسان چې په مکلف ده هغه انسان دروند وزن لري. ثنا فروغ در خلاص بشن. اوس مو ویلې چې الله مشغول نه ده، یو شان دی بل شان نه مشغول کوي، یو وجد بل پیدا کوي، یو خوشحالي بل غمجن کوي، یو مړی بل مسکین کوي، یو عزتمند کوي بل ذلیل کوي. او درته وایي چې در خلاص بشم، خدا مانه زه مشغوله یم. وایي دا د انسانانو د محاورې موافق کلام الله ذکر کړی. لکه یو سړی چې چاته تهدید خوشکې کوي، استاد د شاګردانو ته، پلار د اولاد ته، امیر د کشرانو ته، دی ناسته استاد درته مشغول نه ده په یو څه. خو هلکان اوس ډاري، زه به در سره ګورم چې در خلاص شم، زه به در سره ګورم در خلاص شم. هغه په دغه ډاري چې وروسته بیا سزا راکوي.
اصل د سزا ځای خو قیامت ته. نو الله یې وایي دا تهدید ورکړي در خلاص به شم. څه معنی؟ بیا به داسې وخت راشي چې تاسې د عذاب قصد به وکړم، اراده به زه وکړم، بیا به څوک نشي رانه خلاصولی. فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس ای ټوله د پیریانو د انسانانو ان استطعتم که تاسې طاقت وي ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض چې اوځئ تاسې د اطرافو د اسمانو او د مځکې نه د ما د ملک نه اوځئ فانفذوا اوځئ که مو طاقت وي. بل ځای لرئ د تېښتې دا ټوله مځکه خو د ما د اسمان د ما ده، ما د ملک نه د سلطنت نه بل سلطنت چېرې ځای لرئ چې وروځئ؟ اوځئ. لا تنفذون نشئ وتی الا بسلطان مگر په قوت و زور سره او قوت نه لرئ، یا الا بسلطان مگر په طاقت الهي سره. لکه چې وایي الله تعالی حضرت نبی علیه السلام ته دا طاقت ورکړ چې جسمن و روحن د دغه مځکې او اسمانونه ووتله اعلی مکان ته. لا تنفذون الا بسلطان چې الله طاقت ورکړي بیا به وتی شي. وتل دغه دراغله وایي حضرت نبی علیه السلام د ټولې دنیا نه پورته شو که نه شو؟ عرش و فرش لاندې پاتې شو، عرش و فرش لاندې پاتې شو. د عرش نه پورته مکان شته؟ لاړ دا مکان ته. چې الله څوک بیایي، الله چې دا طاقت ورکوي بیا خو وتی شي. خو کافر ته خو الله دا طاقت نه ورکوي، فاسق و فاجر ته خو دا الله دا طاقت نه ورکوي چې د الله د نظام نه ځان خلاص کړي، د عذاب نه وتښتي. الله دومره طاقت ورکړي چې د عرش نه پورته وخېږي دا کافر. لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. په کوم یو د نعمت د نعمتونو د رب باندې تاسو دروغ لرئ ای منکرین انسانانو پیریانان. یرسل علیکم شواظ من نار راوبلیږي الله تعالی په تاسو باندې خاص لمبې د اور چې لوګی به نه وي ورسره، ونحاس او ویلې شوي مس فلا تنتصران یو د بل به بیا کومک نشئ کولی چې عذاب ته دفع کړي. په کفارو د عذاب مرحله را روانې دي په قیامت کې. کله به په دوی باندې داسې حال وي چې لاندې باندې به اور وي، اور لمبې به په راځي راتویږي به په کله ویلې شوي مس د پلاستیک چې ګرم په چا ویلې توی شي څومره سخت سوځن لري. پلاستیک چې ویلې شي، چې سرپ ویلې شي، په دا دنیا کې چې خلکو چا لیدلي مس ویلې شي په چا توی شي څومره سخت ګرمایش لري. هلته کله یو عذاب د جوش اوبو وي، کله دغه چې دا میس ویلې شوي په اور باندې دا خوټېدلي میس دغه په دې باندې ورتویږي. الله مو دې وساتي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. په کوم یو د نعمتو د رب باندې انسانانو پیریانانو تاسو تکذیب کوئ. فإذا انشقت السماء کله چې وچوي تیرې شي دغه اسمان فکانت وردة کدهان وبګرځېدی ګل سور رنګ لکه د څرمنې، لکه دا ګوندې چې وغوړېږي دا شینوالی به ختم شي، د څرمنې غوندې زیړ غوندې رنګ به پیدا شي. دا اسمان به بیا ځکه ټوټې ټوټې راولوېږي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. په کوم یو د نعمتو د رب باندې تاسو تکذیب کوئ. فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. په دغه ورځ باندې چې اسمان وچوي تیرې شي، چې ورځ د قیامت شي، نه به پوښتل کېږي د ګناه نه د دوی انسان او پیری، نه به د انسان د ګناه پوښتنه کېږي او نه به د پیري نه. هلته آیات راځي فوربک لنسألنهم اجمعین. الله وایي د ما د تا په رب قسم چې زه به د دې نه پوښتنه کوم. او دلته یې چې پوښتنه نه کوي. مخکې مو مې ورځ دا تطبیق کړی و. داسې پوښتنه الله نه کوي چې الله نه ده په خبر ځان په خبرې تا دا کړي دي که دې نه دي کړي. لکه د وخت قاضي، د وخت امیر چې چا په باب کې راپورټ ورکړی شي، نو دته معلومات نه وي، نو بیا د هغه نه پوښتنه کوي، بیا شاهدان غواړي یا اقرار هغه سړی وکړي. الله داسې پوښتنه نه کوي. ولې وروسته را روان دي یعرف المجرمون بسیماهم. په دنیا کې ورته معلوم او په قیامت کې مختکتور. تبیض الوجوه وتسود وجوه. خپله معلوم دي، پوښتنې ته ضرورت نشته چې تا ګناه کړې که نه ده کړې. یو پوښتنه د رټنې وي، د تهدید وي، ولې دې دا کړه، هغه پوښتنه تر کېږي. چې بل ځای کې راغلی دی د ما د تا په رب قسم وي چې زه به دې نه پوښتنه کوم. هلته دغه ده ولې دې ایمان راوړ، کلمه دې ولې نه ویلې، عذر شته؟ هلته به داسې پوښتنې کېږي. او دا چې پوښتنه نه کېږي د معلوماتو دپاره پوښتنه نه کېږي چې ودرې داسې نه وي چې سم سړی عذاب ته وانه چو. دا پوښتنه نشته. ځکه
یعرف المجرمون فبأعلى ربكما تكذبان یعرف المجرمون پیژندل کیږي ګناهګاران مجرمان بسیماهم په علایمو د دې سره فیومئذ په دغه ورځ باندې فیؤخذ نیول کیږي دی بالنواصي په تندي باندې والاقدام او په قدمو باندې فبأي آلاء ربكما تكذبان په کوم یو د نعمتو در باندې تاسو تکذیب کوئ وای مخونه به تک تور سترګې تک شنې وي د کفارو د مسلمانانو مخونه به تک سپین وي نو پیژنې کېږي لکه قبر کې پیژنې ملایکې چې سوال او جواب وکړي چې مسلمان یې جواب ورکړي دی زه اوله نه پیدم چې ته به داسې جواب راکړې ولې وایي چې څنګه یې وویني د ده د مخ انوار وویني په دا پوهېږي چې دا انسان کامیاب هلته به هم پیژندل کېږي مخونه تک تور سترګې تکې شنې او ملایکو ته به وایي چې اوس یې جهنم ته ورغورځوئ دا ملایکو ته خو یو لوی طاقت خدای پاک ورکړی دا کافر به داسې د تندي د ویښتانو او د پښو د قدمونو داسې رانیسي سره غبرګوي به لکه موږ چې یو کنکای شی داسې اچوو داسې به سره غبرګوي او د جهنم مابین ته به یې ورغورځوي او ورته ویلی کېږي به هذه جهنم التي دا هغه دوزخ ده یکذب بها المجرمون چې تکذیب کوي دروغ بولي دا مجرمان دا کافران نه مني یطوفونه ګرځي به دوی بینها په مابین د دوزخ د دغه اور کې و بین حمیم آن او په مابین د اوبو ډېره سختو ګرمو کې کله به ملائکې د جهنم اور ته ورکش کوي په اور کې به کړېږي کبابېږي به او کله به بیا هغه ګرمو جوش اوبو ته وړي او په هغه کې به کش کېږي فبأي آلاء ربكما تكذبان په کوم یو د نعمتو د نعمت رب باندې انسانانو پیریانانو تاسو تکذیب کوئ نه منئ